افغان الف لوبډلې د قیس احمد د په زړه پورې توپ اچونې پر مټ بنګلادیش الف لوبډلې ته ماته ورکړه. په داسې حال کې چې د بنګلادیش په الف لوبډله کې 8 هغه لوبغاړي لوبېدل چې د بنګلادیش په ملي لوبډله کې لوبېدلي، خو بیا هم افغان الف لوبډلې ماتې ورکړه. په دې 8 لوبغاړو کې امرالقیس، انعام الحق، ذاکر حسن، رقیب الحسن او تنبیر حیدر شامل وو چې د تجربې باوجود بیا هم خپل لوبډله له ماتې ونه ژغورله. د افغانستان او بنګلادیش الف لوبډلو ترمنځ لومړنۍ 4 ورځنۍ لوبه چې د بنګلادیش په کولنا ښار کې وشوه، افغانستان د 7 وکټو په توپیر وګټله. د لوبې په پیلېدو سره افغان لوبډلې پچه وګټله او لومړی توپ اچونه غوره کړه. بنګلادیش الف لوبډلې په خپل لومړنۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 253 منډې جوړې کړې چې له ډلې انعام الحق 123 ناسوځېدلې او عفیف حسن 50 منډې جوړې کړې. د افغان توپ اچوونکو له لوري قیس احمد او یمین احمدزي 3، نوین الحق 2 او شریف الدین اشرف 1 وکټ ترلاسه کړه او یو لوبغاړی په منډه وسوځېده. افغان لوبډلې د لومړۍ پاڼۍ په توپوهنه کې 250 منډې جوړې کړې چې تر سیالې لوبډلې 4 منډې زیاتې وې. د توپوهنې په برخه کې قیس احمد 40 ناسوځېدلې، افسر زازي 15، عثمان غني 9، ابراهیم زدران 7 او شرف الدین اشرف 11 زیاتې منډې ترلاسه کړې. بنګلادیش الف لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې جوړې کړې چې عفیف حسین 41 او امرالقیس 34 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې قیس احمد 7 وکټې ترلاسه کړې. دغه راز یمین احمدزي، نوین الحق او شریف الدین اشرف 1 وکټه واخیسته. که څه هم په دویمه پاڼۍ کې عثمان غني په 2 منډو وسوځېده، خو ابراهیم زدران په 80 منډو او لوبډل مشر ناصر جمال په 59 منډو ناسوځېدلي پاتې شول او د 7 وکټو په توپیر یې په لومړۍ 4 ورځنۍ لوبه کې بنګلادیش الف لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه پاڼۍ کې بهیرشاه محبوب په 60 منډو او شاهد الله کمال په 15 منډو وسوځېدل. قیس احمد چې په دواړو پاڼیو کې 10 وکټې واخیستې او په لومړۍ پاڼۍ کې په توپوهنه کې 40 ناسوځېدلې منډې هم جوړې کړې وې، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د یادونې ده چې له یادې لوبډلې سره به افغان الف لوبډله 1 بله 4 ورځنۍ او 15 ورځنۍ یا لیسټ A لوبې هم ترسره کوي.